تېره ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه جلسه کې د زرګاو شمېره د عام خلکو ترڅنګ د بېدرکه شوي کسانو په زیات شمېر سره خپل خپلوان هم راغلي وو چې ستره پکښې د بېدرکه شوي کسانو میندې پلاران او ماشومان وو او د دوی تصویرونه یې په خپلو لاسونو کې نیولي وو. وحید الله مور ډیوا ته وویل 15 کاله کېږي چې زوی لا درکه دی. هغې وویل په کجوري چیک پوسټ د امنیتي سرتیرو لخوا نیول شوی. زیاته کړه که زوی ګناهګار وي عدالت ته دې پیش کړي، که بېګناه وي خوښه دې کړي او که چېرته مړ شوی وي نو دوی ته دې معلومات ورکړي چې نور استې صبر شي. مهرباني درنه غواړي چې د دیای مې ورته 15 کولای دي چې نه را خپل کلي ته راشي بیا به شاوي نه را په ژړو ستړي شولي و په صدقه ستړي شولي و که ګناهګار وي خو عدالت ته یې پیش کړي و که بېګناه وي خو نه بیا کلي ته نه را تر ولاږي نېره خو برداشي نه نشي کړله و دا مړه سړی مې نشته چې بېګارې ژمو ته راوړي. څلوېر یې لیڼه دي یوه یې ښځه ده میږ یې ماند یې پلارینه وي و نېره مې څېک نشته. په جلسه کې د یوه بل بېدرکه شوي تن پلار ډیوا ته وویل د 15 کلن ضرب عضب پر مهال چې کله دوی خپل کورونه پرېښول نو 15 کلن زوی دوی څخه امنیتي سرتیرو په کجوري چیک پوسټ له ګاډۍ څخه کوز کړی. هغه وویل تر اوسه پورې د زوی ورته هیڅ درک معلوم نه دی، خو زیاته کړه د دوی زوی ناصید الله هیڅ قسمه په ورانکاري کښې لاس نه درلیدو. गाड़ी मिलाओ न सुनता बबल गाड़ी शलोस हो हजीरे पर टकरा नो बात पे गुना पे उतरा किस करो ननी स्पेस कोला पीरा केजी जमीजे नंबर लिदला नमे रामदाई लिदला नमे मुलाकात शी से करते हुए जे दोलेदा से करते हुए जे देलेदा मी सोचे कीमत होकना आर अस्पादे केर दरवाजा कथी जनन में रोशिरता सबो रोशिरता पदाशे स्पेस कोला स्पेस नीम कोलर बोंदे तेर करलो इवे बे भले 15 साल उम्र दा वो जो कीमत वड़ी करण कायदा दाइने दा यो में पगल का दिया दा मेर सरर वस्तला दा नेरा में जो कीमत होकना दा लाना बहेरत से कानस्ता सोल सीना तीती दागा उम्मता जे दागा दा मिस्टर परे हो कोई सगलती में नस्ता ए सुगुना में नस्ता गरीब सड़ाइयो लो सबसे मशक्कत को न जे कीमत पे दरेशलो सोयो न पसशलो सोयो दा में वास्ता दा में तकात दाइने गली उदा लाइला में दो उदे तोसीला. ناصید الله مور ډیوا ته وویل مجبوره شوې دې جلسه ته راغلې. هغې زیاته کړه په کور کښې کلاري نشته او د بېدرکه شوي زوی لپاره ارزومند دي. نه به بله میسته دا مره تکلیف ورسه و چې نه را لیونیان شوي پسې د الله د رضا دپاره درته خلاص کو میس به ډېر خراب شوي چې د دې رمضان روژې ته ټول ورته راشي چې سبا په سبا یې راولي د دې خلکې ته در تلای نشو د ښار نه هېڅ خو د خورۍ راغلله چې ښار مې باد کړلو ما وی چې خو چې دیای ورته میندو شي ما وی چې دا دیای مې وته کوله ته دوه میاشتې درې مې تېره کو دیای مې خلاص کو هغه خو ظالمان دي نه په ستړیېږي. د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي سرتیرو ځایي مشر جنرال افیسر کمانډر ممتاز حسین په خیسور سیمه کې ماشوم حیات خان په کور کې د سیمه ییزو خلکو سره حال تېرولو پر مهال بېدرکه شوي کسان په یو میاشت دننه له خوشي کولو ژمنه کړې وه. بېدرکه شوي کسان پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مهمه غوښته ده او وایي که په دوی کم جرمونه وي نو عدالتونو ته دې پیش کړي. حکومتي چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غوښتې منلې سوې خو پي ټي ایم وایي دوی غوښته له کتنه نه ده شوې او اوس هم په زیات شمېر سره خلک بېدرکه دي او عدالتونو ته نه دي پیش کړی سوي. عدنان بیټنی ډیوا میرانشاه.